ولی محمد ورو د چمن څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه ده وایي که چیرې څوک پر تشهد یعنې اتحیات باندې ناست وي او ګوتې یې تر زنګنو تېرې وي، د دې څه حکم دی محترم مفتي صاحب؟ چې کله څوک پر اتحیات باندې کښېني نو د اتحیاتو په وخت کې لاسونه باید سړی انسان پر ورانه باندې کښېږدي، خو د زنګانه خواته ژیندي او لاندې به ګوتې نه ځړوي چې باقاعده یې دی لاندې وځړوي. نو دغه چې کوم دی بعض علماو ودې عمل ته سنت ویلی دي او بعض علماو ودې ته ادب ویلی دي. به هر حال نو د ده دپاره پکار دا ده چې دی لاسونه د زنګنو سره ژیندي پر ده ازی باندې پر ورانه باندې چې کوم دی هغه دی کښېږدي. دا مسله مراقي الفلاح مع التحتاوي صفحه نمبر 288 کې راوړی. ويسن وضع اليدين على فخذين حالة الجلسة فيما بين السجدتين فيكون كحالة التشهد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ الركبة هو الأصح. علامة التحتاوي صاحب لاندې د دې تورس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لیکي بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي ركبتي لا مباعدة عنهما كما في الفتح. او هم داغه رنګ داغه مسله تقریرات رافعی راوړی ده چې پر صدر درد المحتار پروت جلد نمبر 2 صفحه نمبر 212 کې دی فرمایي عبارت ډیره نقل کوي وروسته وایي فظاهره ان هذا الوضع ادب لا سنة. نو به هر حال دی وایي چې دا ادب کار دی، سنت نه دی. نو به هر حال په کار دا ده چې سړی د زنګانه سره ژیندي پر ورانه باندې چې کوم دی هغه کښېږدي. تعلیم الاسلام رادیو